اوس د زده کړو طریقې ډېر فرق کړی ده. پخوا به چې موږ څه رقم د زده کړه کول، یو ژبه چې موږ زده کوله 1 نیم کال به موږ کورس ته تللو چې ودرې دا ژبه موږ زده کړو. اوس د هغه وختونه نه دي. اوس طریقې فرق کړی ده، سیسټمونه فرق کړي دي. اوس کولی شي ته په 6 میاشتو کې یا 4 میاشتو کې ته یو ژبه وکولی شي چې خبرې کول پکې شروع کړي. مخکې به موږ نشو کولی، یو کال کې به هم درس ویل، یو کال بعد به بیا به هم شروع کوله، لږ بند به هم خبرې کولې. خو چې په یو طریقه یا په سیسټم باندې ته روان شي، خپل پلانس ولري، په هغې طریقه کولی شي ته کم وخت کې هر شی چې وسي. خو موږ دې ویډیو کې ژبې باره کې خبرې کوو، که انګلیسي ژبه وسي، جرمني وسي، فرانسوي وسي، هر یو چې وسي کم وخت کې ته زده کړې. نه تنها ما دا ریسرچ خلکو پسې کړی، ما سرچ څه کړي دي، یو سرچ مې پسې کړی. سرچ او ریسرچ کې فرق ده. داسې د ژبې باره کې ما بله ویډیو هم ریکارډ کړې وله، کیدای شي لینک یې زه تاسو ډسکرپشن کې شریک کړم. دې کې مختلفې طریقې دي پکې. اوله طریقې ته راځو چې څنګه کولی شي ته یو ژبه زده کړې. باید ته یو ګول ځان ته سیټ کړې. ګول مطلب چې ته یو غټ ټارګټ لري، لانګ ټرم ګول لري، بیا ورپسې شارټ لري، همداسې ورپسې مایده ګولونه لري. زه چې کله سټیج ته وخېږم یو بیان ورکوم انګلیسي کې، باید داسې بیان ورکوم چې ما انګلیسي داسې لکه پښتو چې زه څنګه خبرې کوم. اوس باید چې پښتو دم ګډه وډه د انګلیسي به دې چیرې ښایي. دغه یو ما یو ټارګټ ده. دې دپاره زه کوم واړه ټارګټونه دا لرم چې زه باید کورس ته لاړ شم، دا امتحانونه باید پاس کړم، دونه لغتونه باید زده کړم. دا نور واړه واړه ټارګټونه دي. دغسې چې ته کله یو ټارګټ سیټ کړې، بیا پوهیږي چې زه کوم حده پورې یم، آیا دې لیول ته رسېدلی یم که نه یم رسېدلی. که ټارګټ سیټ نه کوې، بیا نه پوهیږي، هغه اچیومنټ خپل نه پوهیږي چې کوم حده پورې تا اچیومنټ ده او کوم لیول کې ته اوس قرار لري. دا اوله خبره چې ګول باید ته سیټ کړې پکې. دویم پوینټ یا دویمه خبره پکې دا ده چې ته باید عام کوم لغتونه چې دي هغه زده کړې. یو نفر چې یو ژبه کې عامیانه خبرې کوي، ښه روانې خبرې کوي، هغه 15,000 الا 20,000 پورې لغتونه زده دي. یعنی چې زه اوس پښتو کې خبرې کوم، عموما 15,000 نه الا 20,000 پورې لغتونه په ما ذهن کې چې زه داسې روانه خبرې کوم. ته هم هر یو بل ژبه کې چې څوک خبرې کوي دا ایوریج ده. اوس چې ته کله کولی شي خبرې کول شروع کړې، ته هغه وخت کولی شي خبرې کول شروع کړې چې ته 800 نه تر 1000 لغته پورې زده کې ذهن کې ولري. چې کله دا ته ذهن کې ولري 800 نه تر 1000 پورې ته کولی شي خبرې کول شروع کړي. مایده دي مقصد پوهیږي چې زه دا د اوس خبرې کولی شم. داسې نور چې ته څونه زیات لغات زده کوې، هغو نه زیات تیزۍ سره او زیات راحتۍ سره ته خبرې کولی شي. صحیح ده، ګرامر او سټرکچر هم مهمه ده، خو که چیرې ته لغات زده نه یې، نو ته هغه ګرامر کې چې ته کوم لغتونه ته سیټ په سیټ کوې، کوم سټرکچر کې چې ته لغتونه ځای په ځای کوې، هغه تا سره شته دي نه چې ته د دې ګرامر په لحاظ باندې یا ګرامر په قانون باندې ته ځان برابر کړې او هغه لغتونه ته استفاده کړې. نو ته فکر وکړه چې ته کله لغات زده کوې، ځان سره حساب ونیسه چې ورځ ته 10 لغات زده کوې، 10 ورځو کې 100 شول، نو 3 میاشتو کې تقریبا ته 900 الا 1000 لغات زده کولی شي. دا موږ کم از کم لغتونه نیولي دي. 10 لغته ته کولی شي 20 لغته 15 لغته ورځ کې زده کړې. څونه چې زیات زده کړې، هغونه کم وخت کې کولی شي چې ته خبرې کولو باندې کار وکړې. دریم سټپ پر راځو چې هر یو لرننګ میتھډ لري، خپل یو سټایل لري د زده کړې. هر څوک په یو مشخص سټایل باندې کولی شي یو شی زده کړي. مثلا زیاتر خلکو چې انګلیسي زده کړې ده، فرنچ او جرمن، دا خلک چې کوم دي زیاتر ویلي چې موږ انګلیسي چې زده کړې ده یو سریال و فرنډز په نوم، موږ وایي زیاتر هغه نه زده کړې ده. عام اصطلاح باندې خبرې کوي، دا نه ده چې ډېر مغلق انګلیسي استفاده کوي. زیاتر خلکو هغې نه زده کړې ده. هغه د هغوی لرننګ میتھډ همغسې و چې تلویزیون نه، ډرامې نه، سریالس نه، دغه شیان نه موږ زده کړو. دا ډېر ښه میتھډ ده، ډېر یو ښه تخنیک ده چې ته کولی شي موویز انګلیش هغه سره کینې یو ځای ویې ګورې، سب ټایټلز لري هغه وګورې، اتا هم تلفظ ورسره صحیح کېږي. ته پوهېږې چې دغه لغت سره هم تلفظ کېږي، چې ته وانورې هغه لغت سره هم تلفظ کېږي. انګلیش کې ډېر داسې لغتونه دي، لیکل کېږي یو رقم، تلفظ کېږي بل رقم. سایلنټ الفاظ دي پکې، داسې حرفونه دي چې هغه ځای کې نه تلفظ کېږي. نو هغه باندې باید ته ټول پوه شئ چې کله ته اورې، زیات اورې دا خپل اتومات تا ذهن کې ثبت کېږي چې و دا دغسې تلفظ کېږي. دغه میتھډ باید تاسو هم استفاده کوئ چې څونه تاسو انګلیش سیریز ګورئ، هغونه زر تاسو ذهن کې هغه ژبه پاتې کېږي. څلورم سټپ دا ده چې پریکټس. د څه شي پریکټس؟ د تلفظ پریکټس، خبرو کولو پریکټس. سریال د هم شروع کړی ګورئ، لغتونه هم زده کوئ، ته به دا ټول یو ځای بیرته پریکټس کوئ، خبرې به هم کوئ. یا به خپل
ملګري سره چې کوم تا سره یو ځای شروع کړی ده بل داسې اپلیکیشن شته دی موبایل کې ټول راځي عملته ما ته ګوډه وایي نه ته هغه پېژنې نه هغه تا پېژني نو هلته به دې دا شرم نه وي خبرې کول شروع کړه چې په هر لاره کې ته راحت یې هغه اول دریم سټپ ته بیرته راځو چې کومې تا دی زده کړې میتډ ده کومه چې ته راحت یې هغسې وکته ځان سره خبرې وکړه بیخي پرېږده چا سره وایم دا انوارې کې دونه کتابونه دي دا ګروپ دا کامرې ته زه ناست یم خبرې کوم ما تور شرټ اغوستی ده سپین ټي شرټ مې اغوستی ده تلویزیون ګل دا ګوره دا ټوله خبرې دي ته کولی شي دا په انګلیسي کې وکړې یا په هره ژبه کې چې ته غواړې هغه ژبه زده کړې ځان سره لګیا اوسه لیونی ځان نه جوړ کړه تر څو چې لیونی نه شي او کار پسې هغه کار نه کېږي پنځم چې کوم پوینټ ده ته به داسې یو نفر سره کنیکټ شي کومه ژبه چې ته زده کوې هغه ژبه د هغه مورنۍ ژبه وي بل چا زده کړي اوسي ته هغه سره خبرې کوي د هغه تلفظ بیا هم ډېر فرق کوي نظر په هغه خلکو چې هغه ژبه د هغه مورنۍ ژبه ده هغه تا ته عامیانه ژبه زده کوي یو موږ کتابي ژبه لرو یو عامیانه ژبه لرو اوس چې موږ څونه خلکو انګلیسي زده کړې ده موږ کتابي زده کړې ده او څوک چې خپله انګریز ده مثلا د هغه خبرې کول موږ خبرې کول ځمکې اسمان فرق کوي یو جمله به هغه ډېر په راحتۍ سره یو څو خبرو کې ختمه کړي موږ به ډېر داسې په سخته باندې لغات به صحیح تلفظ کوو چې ودرېږه ډېر مؤدبانه راشي او دا لغات خراب نشي رانه داسې دا پکې نشته ده نو چې ته کله داسې یو نفر سره خبرې یا کمیونیکیشن شروع کوې چې دا ژبه هغه د هغه مورنۍ ژبه ده ته بیا پوهېږې چې ښه دا داسې تلفظونه پکې شته دي دا ضروري نه ده چې زه دونه تلفظ اوږد کړم زه کولی شم داسې شارټ تلفظ کې دا خبره وکړم موږ چې څونه هم بله ژبه زده کړئ موږ دا فلوینسي بیا هم فرق کوي د نظر د هغه نفر فلوینسي مطلب چې څونه موږ روانې خبرې کوو د نظر په هغه نفر چې د هغه مورنۍ ژبه ده دغه شی باید ذهن کې ونیسئ آخري چې کوم پوینټ غواړم ووایم هغه داسې یو انوایرمنټ سره یو ځای کېدل دي چې هغې انوایرمنټ کې همدغه ژبه خلک خبرې کوي مثلا که داسې کالوني کې اوسېږي چې هلته انګریزان خبرې کوي ته به هلته هغوی سره زیات کښېنې وپاسئ انګلیسي خبرې کوي کوم کلونی کې جرمني خبرې کوي هغې سره به کښېنې وپاسې زیات خو که چیرې اوس موږ وایو افغانستان کې ته به وایي یا پاکستان کې چې داسې ځایان چیرې شته دي چې دا خلک پکې وي نو دې دپاره موږ ریکمنډ کوو چې سړی باید کورس ته یو 2 میاشتې یا 3 میاشتې د کنورسیشن یا داسې یو څه صنف ونیسي چې د هغې طریقه په دې هغه خلکو سره ناسته پاسته چې هغوی صرف انګلیسي یا جرمني یا کومه ژبه چې خبرې کوي په همغه ژبو کې خبرې وکړي 2 ساعته تاسو صنف کې 2 ساعته تاسو یا 1 ساعت چکر وهئ دوستان همدغه یو ژبه کې چې تاسو خبرې کوئ دغه 2-3 ساعته ورځ کې تا دی پریکټس ده هغه ټولې تا پکې کېږي که څوک آنلاین راحته دي مثلا یولرنا آنلاین هم سرویسز ورکوي دی انګلیش یا جرمني ژبه زده کړي یا هره بله ژبه چې او فزیکل هم کورس لري نه هلته تاسو کولی شئ مثلا انګلیسي صنفونه جرمني صنفونه چې کوم هم وي انوایرمنټ هم ازاده تاسو به تللی کتلی به مې ازاده ځای ده کولی شئ کښېنئ چمن کې قصې میسې وکړئ کلاس واخلئ کنورسیشن کلاس وي که بک سیسټم سره راحت دی بک سیسټم کلاس وي یا هر بل کورس کې چې کوم ته پوهېږې ولا د دغه انوایرمنټ لږ زره د ما د طبیعت سره برابر ده نو لاړ شئ خپل زده کړې وکړئ دغه یو څو طریقې وي چې کولی شئ یو ژبه پکې زده کړئ